اتیشتم سوال دی چې آیا د الله نه ما سوا بل څوک په علم غیب پوهیږي؟ جواب: د الله نه ما سوا بل څوک په علم غیب نه پوهیږي. صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی عالم الغیب دی، په غیب باندې پوهیږي. مگر که الله سبحانه و تعالی وغواړي او چاته د دې علم غیب نه څه حصه ورکي، د هغې په باره کې خبر ورکي، هغه جدا خبره ده. لکه انبیاء کرامو ته الله سبحانه و تعالی د غیب خبر ورکړی دی. په دې خبره ځان پوهی که یو د علم غیب، یو د عالم الغیب. عالم الغیب صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی دی. نن څه کیږي، څه وشو، سبا به څه کیږي، بل ورځ به څه کیږي، د دې ټولو په باره کې الله سبحانه و تعالی خبردار دی. د دې ټولو شیزونو علم صرف اور صرف د الله سره دی، د بل هیڅ چا سره نشته. که هغه نبی دی او که غیر نبی دی، هیڅ چا سره د دې په باره کې علم نشته. دې ته وایي عالم الغیب. نو دا صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی دی. یو دی علم غیب، د غیب په باره کې علم. مثال په تور باندې زه بازار ته تلم او ما الته وکتل چې یاره د یو دوه کسانو جګړه ده، نو نور هیڅ چاته د دې جګړې په باره کې پته ونه لګېده، نو ما ته د دې جګړې علم دی، دې ته علم غیب ویل کېږي. نو د دې د وجې نه انبیاو چې موږ ته د قیامت کوم احوال بیان کړي او دغه شانتې د آخرت په باره کې کوم احوال راته ذکر کړي، نو دا خبرونه ورته الله سبحانه و تعالی ورکړي. د دې معنی دا نشو چې ګینه انبیاء عالم الغیب دي، نه، ځکه هغوی ته د غیب په باره کې پته نه وه، الله ورته خبر ورکړ. نو عالم الغیب صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی شو، او علم غیب الله د دې علم غیب نه څه خبر خپلو انبیاو ته ورکړي. نو انبیاء عالم الغیب نه دي. ډیر خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا عقیده لري چې ګینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم عالم الغیب دی. نظم محترمو، دا د الله سبحانه و تعالی سره شرک دی، د دینه ځان ساتل پکار دی. عالم الغیب صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی دی او د الله ذات دی. قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی په سورۃ الجن کې فرمایي: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. الله سبحانه و تعالی عالم الغیب دی، په غیب پوهیږي، د غیب علم ورسره دی. فلا یظهر علی غیبه احدا، او د الله په غیب باندې هیڅوک نه خبرېږي، بل هیڅ چاته د غیب علم نشته. الا من ارتضى من رسول، مگر ها که هغه الله وغواړي او پر رسولانو کې چاته د علم غیب په باره کې خبر ورکي، نو هغه الله سبحانه و تعالی ورکي. خو د دې مطلب دا نشو چې ګینه نبی به عالم الغیب ګرځيږي، نه، نبی عالم الغیب نه دی، ځکه الله ورته خبر ورکړي. نو عالم الغیب ذات صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی دی. حدیث کې راځي، امام طبرانی رحمه الله په معجم الکبیر للطبرانی کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا يعلم الغیب الا الله. نه پوهیږي په غیب باندې مگر صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی پوهیږي. نو د دې د وجې نه د قرآن نه دا عقیده زده که چې عالم الغیب ذات، په غیب باندې پوهیدونکی ذات، هغه الله سبحانه و تعالی دی، د هغه نه ما سوا بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي.